السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوریزه لوبه هم ترسره شول. په دې لوبه کې افغان لوبډلې یو ځل بیا په 88 منډو باندې ماتې وخوړه. دا په داسې حال کې ده چې په تېره لوبه کې هم افغان لوبډلې په 4 وکټو باندې ماتې خوړلې وه. نن یې په 88 منډو باندې په ستر توپیر ماتې وخوړل. بنګالیانو نن ښه لوبه ترسره کړل. په بیټینګ کې هم زبردسته بیټینګ ترسره کړي. یوه لوبغاړې 146 منډې ترسره کړې چې ډېر په زړه پورې بیټینګ یې ترسره کړي او په بالینګ کې هم ډېر ښه وځلېدل. افغان لوبډله هېڅ ښه ونه ځلېدل. یو لوبغاړی هم ونه توانېدی چې خپلې لوبډلې دپاره ښه لوبه ترسره کړي. یوازې نجیب الله زدران او رحمتشاه وه چې په بیټینګ کې 50 څیزې ترسره کړې. د 50 څیزو نه وروسته آوټ شول. د افغان لوبډلې په بیټینګ کې د تل په څېر نن یو ځل بیا هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، تر څو چې نوروز منګل د افغان لوبډلې د بیټینګ روزونکی د افغان لوبډلې بیټینګ به همداسې روان وي چې 215 218 منډې به دوی په 50 اوریزه لوبه کې ترسره کولی شي، نورې زیاتې به نشي ترسره کولی. په 50 اوریزه لوبه کې باید هره لوبډله 300 280 290 منډې هدف وټاکي، لکه نن چې بنګلاديش افغانستان ته 306 منډې هدف وټاکي، یعنی دا د 50 اوریزو لوبو هدف. دا خو بنګلاديش لوبډله ده چې افغان لوبډله دومره راګرځولې چې 215 218 منډې کې ټول اوټېږي. دا خو کې افغان لوبډله د استرالیا او نیوزیلینډ او ساوث افریقا سره مخامخ شو، بیا خو یو نیم سل منډې هم نشي جوړولی. خدای ته وګورئ، افغان لوبډلې ته یو سم روزونکی پیدا کړي، د بیټینګ زورور روزونکی ورته پیدا کړي. په نوروز منګل نه کېږي. نوروز منګل دا څو کاله کېږي د افغان لوبډلې د بیټینګ روزونکی دی. د افغان لوبډلې د بیټینګ ستونزه حل نه شوه. دا د سوپر لیګ لوبې د ډېرې زیاتې مهمې دي. د افغانستان لپاره باید په راتلونکي لوبه کې ښه لوبه ترسره کړي او دا لوبه وګټي. د افغانستان لپاره دا یوه لوبه هم ډېره زیاته مهمه ده. 10 پوینټ افغانستان ته ورکول کېږي. په سوپر لیګ لوبو کې افغان لوبډلې یوازې د نیدرلینډ او آیرلینډ څخه ګټلې دي. د بنګلاديش څخه یې دا د 2 ماتې وخوړلې. افغان لوبغاړي باید ښه مسؤلیت واخلي او هر یو خپل مسؤلانه لوبه ترسره کړي. که دا رقم روانې درېیمه لوبه به هم وګټي. په راتلونکي لوبه کې باید محمد نبي او رحمان الله ګربز پر ځای باندې نور لوبغاړو ته چانس ورکړي، ځکه دوی دواړه په دې 2 لوبو کې نه دي ځلېدلي. محمد نبي په PCL کې هم ښه نه دی ځلېدلی. دا څو ټیم کېږي چې دی په فوم کې نه دی. باید د پر ځای باندې نور لوبغاړو ته چانس ورکړي، نوي ځوانان وځلېږي. سیریز خو هغسې هم بای کړی دی. بنګلاديش د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. په ټاکل شوو 50 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره به اوپنر بیټسمین ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه. لیټن ډاس په 116 بالونو باندې 116 منډې جوړ کړې، 14 څلوریزې او 2 شپږیزې ووهلې او مشفق کریم وکټ ساتونکي هم ښه لوبه ترسره کړل. په 93 بالونو باندې 80 منډې ترسره کړې. افغان بالرانو په ذوالحق فاروقي په 10 اووره کې 1 میډن ترسره کړي، نه 50 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. فرید ملک په 8 اووره کې 50 منډې ورکړې، 2 وکټ یې واخیستې. مجیب په 10 اووره کې 49 منډې ورکړې. عظمت الله عمرزي په 7 اووره کې 30 منډې ورکړې. راشد خان په 10 اووره کې 50 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. محمد نبي په 4 اووره کې 26 منډې ورکړې. رحمتشاه په 1 اوور کې 10 منډې ورکړې. افغان لوبډلې د لوبې په 45.1 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 218 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 88 منډو بایلل. رحمتشاه چې نن اوپننګ ته راشوه سوی و، رحمان الله ګربز زخمي و، 50 منډې جوړې کړې. په 1 بالونو باندې 4 څلوریزې ووهلې. ډېره ښه لوبه یې ترسره کړله. او ریاض حسن په 1 منډه باندې اوټ شو. حشمت شهیدي په 5 منډې، عظمت الله عمرزی په 9 منډې، نجیب الله زدران نن یو ځل بیا 50 څیزې ترسره کړل. ډېر ښه لوبغاړي دي، ډېر زبردسته لوبه یې ترسره کړل. په 1 بالونو باندې 50 منډې ترسره کړې، 2 څلوریزې یې ووهلې. محمد نبي په 18 بالونو باندې 32 منډې وکړې. ګربز په 1 منډې باندې اوټ شو. راشد خان په 90 منډې، مجیب رحمان په 8 منډې، فرید ملک په 6 منډې باندې ناټ اوټ پاتې شو. د بنګلاديش بالرانو ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړي، ټولو وکټې ترلاسه کړې. تسکین احمد په 10 اووره کې 2 میډن ترسره کړه، 1 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. شکیب الحسن په 10 اووره کې 18 منډې ورکړې، 2 وکټې یې واخیستې. نور لوبغاړي 1 وکټ ترلاسه کړل. دا لوبه بنګلاديش په 88 منډو باندې وګټل. افغانستان یوه لوبه هم تر اوسه نه ده ګټلې. دواړې لوبې بنګلاديش ګټلې دي. سیریز هم بنګلاديش وګټي. راتلونکې د سیریز درېیمه لوبه په 28 تاریخ ترسره کېږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.